زموږ یو ورور محمد قاسم پوښتنه کوي چې په کلمه کې کوم الفاظ فرض او کوم واجب او کوم سنت دي. حضرات کلمه طیبه یوه کلمه لا اله الا الله محمد په دې کې دا الفاظ چې واجب یا سنت حضراتو دا نشته. کلمه طیبه فرض عین ده. اوس که تا ویلې وای چې په لمانځه کې فرض څه شي دي، واجب څه شي دي، سنت څه شي دي، خو ډېره ښه. یا په اوداسه کې فرائض کمه دي، سنن کمه دي، واجبات په اوداسه کې نشته. یا د غسل لپاره فرضي کارونه څه شي دي، هغه آداب و سنت څه شي دي، واجبات په غسل کې نشته. لمانځه کې درې سره شته، یعنې فرض، واجب او سنت. کلمات طیبه دوه جزه ده، یعنې دوې جملې ده، توحید او رسالت. الله جل جلاله وعم نواله فیگانگی باندې منل لا اله الا الله، هیڅوک لایق د عبادت نسته مگر تنها و تنها و تنها الله جل جلاله لایق د عبادت دی. عبادت به تنها د الله پاک لپاره. لا تمنات عزا و هبل دا د دنیا بوتان د دې عبادت حرام قطعي کفر وي. یا د غوا عبادت یا د اور یا نور بوتان یا المر و قمر المر و سپوږمۍ د دې عبادت بندگی. حتی پیغمبر خدا علیه السلام چې نبي د خدای دی د هغه په حیات کې و هغه ته سجده یا فصل ممات ته د هغه و قبر شریف ته سجده دا حرام قطعي. نو عبادت به تنها د الله کې الله واحد لا شریک. او حضرت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقيني قطع رسول خداي خاتم النبيين او بشر دي. حضرت محمد نمي ده فلار نمي عبد الله او ده انسان ده بشر دي او ده عرب دي او ده قريش دي. فبشريت بيداس مني لك برسالت سرنگا چه رسول خدا عليه السلام رسول خدا دي هم دغسي بشر دي انسان دي. مسألة داسه نه ده لکبر لویان چوای نور دي. حضرات انما انا بشر مثلكم. قرآن پاک راځي پیغمبران د خدای فخفض رسول خدا خاتم النبیین علیهم الصلاة والسلام هر یو فرمایي چې زه بشر یم په شان ستاسو مور پلار لري قوم قبیله لري ولادت یې شوی دنیا کې حیات کړی بیا ورته مرګ راغلی د دنیا څخه تللی خپل اجتماع فارغه کړې. نو توحید د الله مسله د ایمان ده چې الله واحد لا شریک دا به منی دا به معقده وي. ما ورا د پاک رب هیڅوک لایق د عبادت نشته. او حضرت محمد سرور عالم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم رسول د خدای دی خاتم النبیین دی. نو رسالت علیه السلام او توحید د پاک رب جل جلاله دا د کلمې هغه مضمون د کلمې هغه معنا دا به د هر مؤمن مسلمان په زړه کې که دغه کلمه د چا نه وزده په معنا نه خبر هغه مؤمن نه بلل کېږي. حضرات هغه مسلمان یعنې نه بلل کېږي په هغه اسلام چې د الله د عذاب د خلاص. نو کلمات طیبه ټوله فرض عین دې کې به دا نه وایي چې دا لفظ واجب دی او یا دا لفظ سنت دی، بلکې دا په خوله ویل هم فریضه او عقیده هم فریضه، ترجمه او معنا د زده کوي هغه فریضه والصلاه.